رښتیا ویم زمونږ پړه کې شته یو بل سره رحم نه نه پیغمبر په کافر رحم وکړه بوډا مو وجنه ته خو بوډا نه پیژنې پیغمبر په کافر رحم وکړه خدای مو وجنه ته خو خدام نه پرې دی وجنه پیغمبر وای دا هغوی عبادت والا مشران به نه وجنې ته خو عبادت والا مولیان هم نه بس دیو بس نن مسلمان لګیا دی مسلمان وجه نن مسلمان لګیا دی د مسلمان وینه توې نن مسلمان لګیا دی د مسلمان عزت لې نن مسلمان لګیا دی مسلمان بی عزت کوي کنزیه نن مسلمان لګیا دی د مسلمان مال خوري دا رحم دی نن مسلمان لګیا د مسلمان لور تختای نن مسلمان لګیا د مسلمان بچی تختای نن مسلمان لګیا د مسلمان گاڑی په خور کې ودر ټاسه تختای موټر سایکل په ټاسه دنه تختای دا څوک ته دا د هندستان نه د شړې هندونه دی راغله دا مسلمان زما د خبره مقصد دا نه چې قصه ده توکم او ته ډېر خپل واقع را ته بیان کړه مقصد دا چې په دې عمل وکړو سیرت بیان اول مقصد څه دی چې د پیغمبر علیه السلام طریقه خپل کو پاغي باندې عمل وکړو اے مسلمان رحم وکړه په مسلمان ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء اسمان والا ذات په باندې رحم الراحمون يرحمهم الرحمن چې ترحم په مسلمان کې رحمان په پتا رحم کوي کته رحم نه کې والله قدر باندې رحم کې قسم مې راته دا مو چې ډوډۍ راکې ډوډۍ هوته دغه ته مچه د زهر ډوډۍ هوته سپیته مچه ډوډۍ هوته په پنجره کې مګی ته مګی هغه د مګی د نیبو د پاره دا ډوډۍ چې تعالی درکې سره د ظلم او سره د ګناه دا ستا پکړ دی پدې دی رانی سي وایي نه ته کدا نعمت ته مګی ته چې پنجره کې ډوډۍ کې دی نعمت ني خوشبوئی مزیداری مگا ولا سوڑی نمروزی لیکن اغا نعمت نی اغا دا مگی دا نیولو دی خو زخو جذباتی مزری نسما اللہ جذباتی ندے زر نیول نکی پا قلار نیول او چکل اولی سی واللہ کیسے سو بیا خلاص رحم کم دے نن چی پلار بوڑا شو زی پی رحم نکے مور چی بوڑا شد قسم پا خودے زامن وطا چی ترسو والا کار کئی او خدمت والا کئی دا مزدور پشانتے نو بابا 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 بے 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 او که بابا و بے بے دا کار نا پرے وطل خطا کنزیے رٹیے دیر میں دا سیولی دل چی پلار کنزی دیر میں دا سیولی دل چی مور کنزی دیر میں دا سیولی چی مشر رور کنزی اہو معاشر دا منتا پتہ نرس رحم پا بچو رحم کم دے تا چی بچی پا گناہ ورسر کو واللہ ظلم ورسر که دا رحم ندے تا چې بچی په حرام ورسر کو تا چې بچی غلا ته وستا تا په بچی باندې پړې ورواچه وغه ارسو ګناه کوي قسم په خدای دا ظلم کې پری سره دا رحم نری ته دوزخ ته ورغورځي ته د خدای دشمنی ته ورغورځي ته د خدای غضب ته ورغورځي نو د خدای مقابله ستاسو وی کولی شي ته کولی شي رحم کوم په بچی رحم دا چې عبادت په وکا رحم دا چې مونږ ورته وخایا رحم دا چې د غلا نه بچکا رحم دا چې د خدای او د پیغمبر د دشمنی نه بچ دا خو رحم نه چې ته په ګناه ورسر کې دا خو د ظلم کې دی بچی سبا چې مړ شو قبر کې ډنډې به وته نیولې اور به بلېږي ذکر تر زوی یو ګوتا چلاولا او یو معمولی غونډې تیلې وته ورته کا نو زوی ورې دومره ټوپونه نه ویل که زما چې ته ټوپونه نو پټه ورته نشي کېده او د دوزخ ورته ورلړکه حضور پاک سو رحم ولکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر رسول اللہ مبارک زما استاد پر نمونه دا اغا سرا پر رحمت ځان کې برحم پیدا کوي د شپې بلار چې پر دې بوساړه راوچته کې ورو بیړې رحم دې چې غریب راشي او خپل بوساړې ته ورړه به سوي مزدور نغلا کې آی هاي مړه مزدور باندې چې کارو کې پیسې ورکای شو سبا راشه بل اور راشه سبا راشه بل اور راشه اے ظالم د مزدور د خولینه چې کما خوله وته پیسې په وګټلې په خدای قسم حضور پاک فرمایي اے رحمت والا پیغمبر سوي اجر ورکت خوله نیو چوالا ورکت والد سے میں دے خدای پاک بخی غصنا کو ډیر سخت انتہائی دا غصیب لمبا وا دا سے ولا لاکن
لیکن مزدور چې بکار کو هر ماخام مزدور له پیسې ورکړي مزدورانو به ورته وي دادا به ورته وي دادا مونږ له مرا کورانه لګي په نه وي پیغمبر فرمایي چې خولې نیو چې ورکاو ما ذکر به پیسې ورکاو ای به مرا کا دادا به ورته وي دارانه لګي غونډه هفته پس را کا میاش پس را کوي بل چا سره کې مانه والے دا دې زمکوا او خرڅ کړل په 1800 روپیا غ زمانه کې جره 1800 او یو بل سړی ور پسې راغی نو مې د تنالم هغه زمکه دې خرڅ کړه ویلا خرڅ کړې مې نه خو جبه مې کړې پاسو وی په 1800 وی د 2400 در هغه زمانه کې سیبا په او یو په 15000 روپے توله سره زر سوچ کوا سونا پیسې ورکولې وې نه ما جبه کړې وی تا خولا جوړه نه ده کړې انتقال نه دي شوی پیسې دې نه دي ورکړې زمکم لګا نه دا تل جره بلا پیسې نغد در کومه په دې جبه وتواله سه مې ګوته کې خدا وی دا مې کړې دا جبه مې کړې نو چې د پلار د پاره دعا کوم کنه په خدای قسم زدا وېما الله تا ته پته ده بس نور څه نشته دي دلنه صادق په خلی رښتونی هر څه به وي سړی به کانزور اټم په خلی یو دل وته جاوی او خبره ته کوم چاته مو وایا وې زما سکار وېم دا څه خبر ما ته مکه و چې ته زبر ټینشن کې پروت یم چې چاته نه وېم ستاره لپاره بس سوچونه کوم نه نشم کوله کله وینا خبرې نو راتیو کو کده نه ویني چې ماته ونه کې خامخا به ادا سی وجیبه سره مې ځړنه صادق انسان علم خو په خدای کې علم جبه به او جبه بوا من دا مزدور غریب مړه دا بټیارانو سره سونه ظلمونه خلق کوي دیک په پوخ کې پیسې نه ورکړي دا اور باندې ودرېدل سان کړ خواب دې نایانو غریبانانو خدمت کاو او خلکو به غلا ورکولا جوار غنم به ورکول ګولا به ورکولا خشاکوله به ورکول ساغم نور کوي پیسې نه ورکوي ګلکار مزدور د لسار نه ماخامه پورې لګیا د خدمتو کې آسان کار دی پیسې نه ورکوي ونی سي دي دا ونی سا لکه د دنه پیسې نه سي د خنزیر وغه خوره داغه ما شومان بچی دي څه ظلم کې رونو وره زما چې څومره مقتدیان مخامخ مې اوره او که باره اوره پکې سټه اوره ظلم باندې کوي رحم وکړي د پیغمبر مبارک په طریقه م پټوي پر دو پیسو تسترګي چې تلال شي او پر دې بوساله دي او هغه مزدور کار دی هغه په اجازه مکه نیولې د په نیم کار ده او هغه دی بوساله ته وګوري دا غړ بسونه دل کړي پر الله دانی او بل ظلم سره وره بل ظلم وره کنه بل ظلم لاړ شي نو غنم ولا غونډو سوځي سخکال دالو به شي بوسالو لولا تیل واچي بوسالي ولا سوځي اے ظالم غل دې زور ورنکا الله دې پخپل لکه الله سره دې زیاتې وکړه دام غل چا پیدا کړی دا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو صرف کرل کړي او زرغونتیا الله کړي نو د مخلوق غلط او سوزولا نو تا به خدای دې غلی په سړور پون نه کی تا دا سارو غيو بوس سوزول نو تا به خدای دون پون نه کی دا رسول الله مبارک دا رحم خبره دې لپاره دي چې موږ ته عبرت والو موږ ته फायदा والو نو د دوالو جهان مبارک سردار په غلامانو په وینځوم رحم کړي چې دوارونه دی واغشتل غلامان او ماشومان دي دا به یو بل نه بیل حضرت علی لا رسول الله مبارک یو دوا لکان ور کړي غلامان بل ته پوسو کو علی غایو پکې شو بیا خو می خرص کو الا ورشرا واپس کا دا خود ضرورو دی باغ پس خپي ابد پس خپي شب واپس دا باندې مور او بچی دي او پقید وبن کی دي او غلامان دي واغشتل نو دا به یو بل نه جدا کړي د مور نه چې بچیو شو کو الله بس او یا زادوي په یو سیس کې آزادول کوي مریان پابندی نشو لګولې
معاشره داسې و چې جنجال جوړېد هلته کافر هم هغوی سره مو مسلمانانو سره نو ورورې په طریقه دا شی ختمه څنګه چې دا ذات کې شابه آزاد کې چې یو غلام د ذات کې حضور پاک څه فرمایي دا غټول اندامونه تا آزاد کړل ستا ټول اندامونه به الله د جهنم د اور نه در حتی دا هغه خاص اندام هم تا آزاد کو نو ستا خاص اندام باندې چې څومره ګناهونه کړي دي اب هم خدای زاد دا ترغیبه بهر کې باقی خبرې به درته ان شاء الله په دې آینده جمعه خو ما په دې خبر خورا سي ده کړ چې ان شاء الله ټول مرګري به رحم به په خزو رحم په بچو رحم په گاونډي رحم په مزدور رحم په دې بار ملکونو کې بعض ظالمان دا کفیلان خو به پریدو لیکن زموږ د وطن بعض خلک د خلکو نه پیسې نیولي او مزدورکار سره کار کوي ظلم باندې کوخه د پیغمبر مبارک په طریقه عمل کو الله دې په مونږ کې رحم پیدا کړي رحم دې الله پیدا کړي او الله دې په مونږ برحم وکړي د میسیزو د کندی د محمد اکرام خزه وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او